سلامونه دوستانو، څنګه پوه سو چې اړیکه مو یا ارتباط مو یا اړیکه مو امن دي، سیف دي، مسؤون دي؟ کېدای سي ځینو دوستان په اړیکو کې اړیکه ولري اما په دې پوه نه سي چې اړیکه یې امن ده که نه، اړیکه یې سمه ده که نه، اړیکه یې ښه ده که نه. په دې اړوند نن غواړم دوستانو بحث او خبرې ولرو. بله دوستانو، آیا په دغه اړیکه کې چې تاسو یې احساس کوئ چې له لاسه ورنه کوي یا د له لاسه ورکولو ویره شته تاسو سره، په دې ویره کې چې له لاسه ورنه کوي، که احیانا دا پوښتنه مثبت وي چې تاسو ډارېږئ چې له لاسه ورنه کوي، نو دا اړیکه امن نه ده. امن اړیکه کې معمولا د له منځه تللو، شړېدلو او رانېدلو ویره نه وي. هغه اړیکې چې امن وي په هغه کې د له منځه تللو ویره یا ډار نه وي. دویم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم، پاملرنه او مینه، یعنی توجه او مینه، پام او مینه دواړه شته که نه، دواړه په یوه اندازه دي که نه، دواړه متقابل دي که نه. که احیانا پاملرنه او مینه دواړه هماهنګي، همغږي او د دواړو له لوري یو ډول او په یوه شان ای، امن دا اړیکه که نه یي امنتوب ته او امن کېدو ته اړتیا او ضرورت لري. موږ باید لاس په کار سو تر څو دغه ناامني یا دغه خلا یا دغه د کمزورۍ ټکی له منځه ویسو تر څو خپله اړیکه روغه او سمه کړو. دریم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه د ګناه او د ملامتۍ احساس او یا یو بل ته په اړیکه کې د ګناه او د ملامتۍ احساس ورترزیق کول دي. آیا تاسو په دغه اړیکه کې کله چې خبرې کوئ، کله چې ناستې کوئ، د ګناه احساس درته پیدا کیږي؟ کله چې تاسو کور ته ځئ داسې فکر کوئ چې اشتباه کوئ، ګناه کوئ، ملامت ځان احساسوئ، ځان بد احساسوئ، ځان چټل احساسوئ؟ یو مورد شته چې کېدای سي تاسو ناروغي ولرئ، اضطراب ولرئ، وسواس ولرئ، په یوه ښه اړیکه کې هم ځان ناپاکه، ناچټله او ګناهکار احساس کوئ. هغه بیل داستان ده. اما که تاسو روغ یئ، جوړ یئ او وسواس مو هم، اضطراب مو هم دومره ډیر او جدي نه ده، خو بیا هم د ملامتۍ او د ګناه احساس له ځانه سره په دې اړیکه کې لیږدوئ. په دغسې یو مرحله کې موږ احساس کوو، ارواپوهنه احساس کوي چې دغه اړیکه امن او روغه نه ده. تاسو باید دغه اړیکې په روغېدو او سیف کېدو یا امن کېدو کې بیا ځینې کړنې وکئ یا بیا فکر او غور وکئ. څلورم مورد چې غواړم اشاره وکړم دوستانو، هغه د تاسو د ارزښتونو، کرښو او د تاسو د ارزښتونو او ستاسو ارزښتونو ته د درناوي مسله ده. آیا هغه څه چې تاسو ته ارزښت ده هغه ته مقابل لوری درناوی کوي که نه؟ مثلا اوس به تاسو ته دا خبره روښانه کړم، تاسو پخوا کار کوو، لوست مو کاوه، دنده مو درلوده، یا مو جامه، لباس، حجاب دا هغه په یو ډول او په یو شکل و. اوس چې تاسو کوزده کړې یا په اړیکه کې تاسو ته وایي نور له کوره ونوځئ، له کاره یې هم راویستئ، درس هم نه در باندې وایي او په کالیو کې مو هم هره ورځ په لیست و لیست لباس، جامه، ټیکري، کمیز، پرتوک خبرې کوي. دا داسې که، هغه داسې که، هغه هغسې که، هغه هغسې که. په دغسې یو مورد کې، په دغسې یو مرحله کې تاسو دا احساسولی سئ چې مقابل لوری ستاسو ارزښتونو ته، ستاسو غوښتنو ته، ستاسو هیلو ته درناوی نه لري. له تانه یوه ټوټه غوښه جوړي د خپل کباب لپاره، سیخ کې د بندهیي، وړي د کبابي دی او خوري دی. ومن الله توفیق. په دغسې یو مورد کې ته په دې اړه فکر کوی سي چې د مقابل لوري په اړوند بیا او په دنځلي
فکر وکړي ځکه چې ته غوښه ته مال او ته د چا وسیله نه یې ته یو انسان یې ته ارزښت لري ته حق لري ته هم هیله لري او ته هم باید په دې نړۍ کې ژوند وکړې خپلو هیلو ته ورسېږي او که داسې فکر کوي چې صرف همدغه انسان ده او نور په دنیا کې او په افغانستان کې نارینه نسته بیا دا ستا ناروغي ده زه هیله کوم چې ارواپوه ته هر څومره عاجل چې امکان لري مراجعه وکړي پنځم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو هغه د یو بل د ملاتړۍ مسله ده آیا تاسو په خپل اړیکه کې چې جوړه کړې مو ده شروع کړې مو ده او مخ ته بیایي د یو بل ملاتړ یو د بل ملاتړی او که یو بل محدودوي او که یو بل ملامتوي او که یو بل ضعیفه کوي کمزوري کوي رټي سپکوي څه ډول که احیانا د یو بل ملاتړی وي نو ستاسو اړیکه امن ده ستاسو اړیکه جوړه ده تاسو کولی شئ په ډېرې خوشحالۍ او ارامۍ خپلې اړیکې ته ادامه ورکوئ وروستی مورد او شپږم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو هغه په یو بل د حساب مسله ده آیا تاسو په دغه اړیکه کې څه لرئ په مقابل لوري حساب کوئ تکیه پې کوئ فکر کوئ چې د ده په شتون کې په دنیا هم نه خبر فکر کوئ چې د ده په شتون کې له هیڅ هم نه ډارېږئ فکر کوئ چې د ده په شتون کې او د ده په له څنګه باید له ډېرو غټو ستونزو سره ځان ووهیه او په هره مرحله کې ځان ملاتړی مقابل لوري د ځان ملاتړی احساسوئ که دغه حس در سره و نو دا اړیکه امن ده که نه و در سره دا اړیکه امن نه ده تاسو کولی شئ په خپله دغه اړیکه بیا ځلې فکر او غور وکړئ مننه